خوشاله خبره ده او موقع ده د پرون ورځ خو ډیره ښکلې وه ډیره مزیداره وه او نن ورځ به انشاءالله د هغې نه هم ښکلي نن موږ سره نور مېلمانه دي یو ځل بیا اول خو زمونږ د ادارې د مشرانو او ستاسو د ادبي ټولنې د مشرانو د نعیم او د سلمان ملک صاحب د مهرباني ارینجمنټس او تنظیم ډیر مزیدار دی او د سټوډنټانو پارټیسیپیشن ډیر ښه دی چې ډیر په ګرم جوشۍ سره پکې حصه غشته ده پرون چې کوم موږ د دې ټیلنټ وکړو په مختلفو سیکشنو کې نو ډیر مزیدار او په موسیقۍ کې په شاعرۍ کې په اکټینګ کې او په ټول اکټیویټیز کې نو ډیر مزه وکړه او نن چې کوم زموږ درانه مېلمانه دي محترم نورالامین یوسف زئی صاحب او عباسین یوسف زئی صاحب زموږ د مرګري شاعران چې راغلي دي خو موږ ټول اورېدلي دي کتلم دي په پرنٹ میډیا کې او په الکترونیک میډیا کې او نن به په مخامخ باندې وورو نو موږ به ترې نور هم ډېره مزه اخلو نور ډېر خوند به ترې اخلو او د طب د پیشې نه بهر به موږ لږ د ادب دنیا ته هم لږ شانت راشو نو دا کم الفاظ چې دي او کم له دوی د خوند ورکوي او کم موږ ته په هغه اسټیټیک او په ښکلې طریقه باندې پیش کړي نو د دې نه د دوی د سټډي او د ریډینګ او د هغې هغه انداز هم کېږي چې د دې سټډي څومره ده او مطالعې څومره ده بیا موږ ته په څومره ښکلي انداز کې را پیش کړي چې موږ هم ترې خوند واخلو همدغه زموږ د دغه دپاره دی د طالب علمان دپاره چې دوی په ځان کې د مطالعې یو عادت پیدا کړي د هغې د اهمیت ورته پته وي ځکه چې کینی او بیا خبرې کوي نو موږ ته نن اندازو شوه چې موږ عباسین صاحب ته انتظار کوو نورالامین یوسف زئی صاحب سره موږ یو غنټې سیشن وچلو نو کم چې د هغه انسانیت د هغه شروع د زرګونو کاله مخکې نه موږ ته راونیوه او هغه ایولوشن یې کم دې ځای ته راوسته د ثقافت د انساني عادتونو د هغې د بیهیویر او د هغه هر څه یو ښکلي انداز کې موږ ته پیش کړه نو واقع ده چې د دې مطالعه هم ډیره ده او بیا خلکو سره هغسې انټریکشن هم دی موږ به دې یو ځل بیا راغواړو چې زموږ د طالب علمانو ته د دې اوسني دور د تقاضو په باره کې ووایي چې موږ شاته خپل ثقافت پرې نه دو خپل جرړې پرې نه دو چې هغه په موږ کې وي او د هغې په رڼا کې بیا موږ مخکې لاړ شو ځکه راتلونکې دنیا زموږ ډیره وسیع شوې ده ډیره مخکې تللې ده هغې کې موږ انټرنیټ هم دی سوشل میډیا هم ده کمپیوټر هم دی دغې سره ستاسو هم واسطه ده زموږ هم واسطه ده نو چې موږ په یو ریسپانسیبل او ذمهوارۍ طریقې سره په هغې باندې مخکې لاړ شو نو د دې خبرې به دوی موږ ته کوي موږ به ترې فایده اخلو تاسو ته به بیا یو وایم چې تاسو په دې کې بیا نن ورځ پرون په شان پارټیسیپیشن وکړئ خو د خپل ادارې د نظم او د ډیسنسي او د دې به هم خیال ساتئ او خپل ټیلنټ موږ ته رامخکې کړئ او یو ځل بیا ستاسو ډېر مشکور یم او د میلمنو هم ډېر زیات مشکور یم او هغې ته ډېر په درناوي باندې په خیر راغلی یم وایم